سلامونه ملګرو، په دې هیله چې راته جوړ به وئ او د صحت جامې به مو په تن وي. ملګرو، نن په دې نننۍ ویډیو کې غواړم چې د شارټ سیګنال نیولو طریقه درته وښیم. نو که چا یو چا درته شارټ سیګنال درکړی وي، څنګه کولی شو هغه موږ په باینانس کې ونیسو. نو مخکې د ویډیو شروع کولو څخه ملګرو، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، زنګ تڼۍ کېکاږئ، آل انتخاب کړئ تر څو زموږ نوې ویډیو ټولو نه مخکې تر تاسو ته ورسیږي. را به شئ ملګرو باینانس ته چې راغلی، باینانس کې به فیوچر برخې ته راشئ. اول به ملګرو تاسو پیسې ورته انتقال کړئ دغلته. ستاسو سره پیسې په سپاټ والېټ کې وي، نو تاسو به انتقال کړئ دغلته. دلته به ورته ایس ډي ټي انتخاب کړئ او دغلته به ورته خپل اماونټ ولیکئ، کنفرم باندې ورته کلیک واخلئ، ستاسو ایس ډي ټي به دغلته راورسیږي. او په دې کې ملګرو لومړی مهم چې دی لیوریج دی، هغې باندې بیا وروسته درته غږېږم. نو اول راځم سیګنال ته چې راغلم، دا وګورئ ملګرو، زما سیګنال چې دی شارټ دی. نو شارټ ماته ویلي وایي جي ټي سی په ایس ډي ټي باندې واخله. زه ورځم باینانس کې جي ټي سی انتخابوم، دلته کلیک کوم، په سرچ کې ورته لیکم جي ټي سی. زه جي ټي سی کرنسي راخلم. سیګنال پخوانی دی، زه تاسو ته خاص ویډیو ورباندې جوړوم. او دلته ملګرو ماته ویلي دي چې دا واخله په 1.15 کې او یا هم په 1.6 کې. نو زه ورته راځم، لومړی د خپل سیټینګ جوړوم، کراس ایسولیټر ته راوړم او دغه لیوریج چې دی دغه په 100 کې نیسم. دا مې چې کله وکړل ملګرو، او دغلته اوس ورته پیسې انتخابوم چې زه یا د 100% غواړم واخلم او یا هم د 50% غواړم واخلم. اول راځم ملګرو، دغلته ما د مثال په تور واخیستو، زه ورته ټیک پروفیټ او سټاپ لاس انتخابوم. راځم ټیک پروفیټ دی 4 ټارګېټ لري. د 4 ټارګېټو کې حتما 3 یا 4 وړه یا هم 2 یا 1 دانه خیجي. زه غواړم د 2یم ټارګېټ ورته انتخاب کړم. ملګرو شارټ سیګنال دا معنی ورکوي که چیرې ښکته راځي نو تاسو ته به ګټه کوي، او لانګ دا معنی ورکوي که چیرې پورته ځي تاسو ته به ګټه کوي. نو دلته ورته لیکم 1.7 کې دې ماته خرڅ کړی شي سیګنال په مطابق باندې. اوس خو قیمت لوړ دی، زه یو ویډیو درته جوړوم، تاسو ورباندې پوه کوم. او سټاپ لاس یې دلته ورکړی دی ملګرو، وایي که چیرې 1.6 ته پورته شو نو بیا دې ماته خرڅ کړی شي په خپله باندې په توان کې 1.6 ته. دا د شارټ سیګنال ګټې دي. دا اوس وګورئ ملګرو، که چیرې دغه اوس دغلته راښکته شو نو ماته ګټه کوي، او که چیرې پورته شو دومره نو بیا ماته توان کوي. نو دا به ملګرو چې کله تاسو دغه هر څه انتخاب کړله، دغه سیل شارټ باندې به ورته کلیک واخلئ، ستاسو سره به سیګنال په دغه ځای کې وي. نو که چیرې ملګرو دغه ټیک پروفیټ او سټاپ لاس د دې لپاره دي، که چیرې تاسو مصروفه یاستئ نو تاسو ورته سټاپ لاس او ټیک پروفیټ وټاکئ، یا تاسو کار لرئ نو بس هیڅ خبره نشته، خپله ټارګېټ چې پوره شي درته خرڅېږي، او که توان راځي نو خپله سټاپ لاس چې پوره کړي بس درته خرڅېږي. که چیرې تاسو کار لرئ دا د دې لپاره دی، او که کار نه لرئ ملګرو ډایرکټ تاسو سیل او یا هم شارټ کوئ، شارټ او یا هم لانګ کوئ. ملګرو دا و د شارټ ویډیو چې څنګه کولی شو شارټ سیګنال ونیسو. تر بلې ویډیو پر موږ ته اجازه راکړئ. د الله په امان.